درو دوستانو، غزنوي پښتون یم. نن بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، نن به د هغه ستر انسان په اړه خبره درته وکړم چې د پښتنو د ازادۍ، علم او انسانیت نښه ګڼل کیږي. هو، زه خبره کوم د فخر افغان باچا خان بابا په اړه. باچا خان یو داسې نوم دی چې د وخت په تېرېدو هم نه زړیږي. هغه د علم، سولې او ازادۍ سفیر و. د خپل ولس د بیدارۍ لپاره یې ټول عمر ستړیا ومنله، خو له خپلې لارې هیڅکله نشو پر شا. عبدالغفار خان چې وروسته د باچا خان په نوم مشهور شو، په 1890 عیسوي کال کې د پښتونخوا د چارسدې د اتمانزو په کلي کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بهرام خان و او په اولادونو کې یې دوې لوڼې مهرتاج او سردارو او درې زامن یې درلودل چې عبدالغني خان، عبدالولي خان او عبدالعلي خان. له ماشومتوبه یې د ظلم او ناپوهۍ پر ضد آواز پورته کړ. هغه وخت د انګریز واکمني روانه وه، تعلیم کم و او د نجونو د زده کړې نوم اخیستل هم ګناه بلل کېده. خو باچا خان د زړورتیا نه ډک ګام پورته کړ، د تعلیم دروازې پرانیستې، په ځانګړې توګه یې د نجونو لپاره ډیر کار وکړ. هغه ویل که غواړئ چې آزاد سئ نو زده کړه وکړئ، علم د غلامۍ زنځیرونه ماتوي. په 1910 کال کې له خپلو ملګرو سره د آزادو مدرسو بنسټ کېښود. وروسته د انجمن اصلاح الفاغنه په نوم یو غورځنګ جوړ کړ چې د پښتنو د فکري بیدارۍ فیل و. باچا خان د سولې او عدم تشدد لار خپله کړه. هغه ویل تشدد هیڅکله حل نه دی، مینه او تعلیم د بدلون وسیلې دي. د خپل ژوند د زندانونو، تعبیدونو او سختیو سره تیر کړ، خو د خپل فکر نه یې لاس وانه خیست. ده به ویل زه نه غواړم خپل ولس د تلوار په زور بلکې د علم په رڼا بیدار کړم. باچا خان د 1988 کال د جنوري په 20 نیټه له دې نړۍ سترګې د تل لپاره پټې کړې، خو د ده نوم او مینه تر ننه ژوندۍ ده. ده وصیت کړی و چې ما به د لوی افغانستان په جلال آباد کې خاورو ته وسپاري. هم هغسې وشول. د باچا خان بابا له وصیت سره سم باچا خان بابا په ډېر درناوي او په ډېر احترام په لوی افغانستان کې په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل سو، چې د هغه وخت د افغانستان صدر ډاکټر نجیب الله او ډیرو غټو سیاسي کسانو د ده په جنازه کې ګډون وکړ. یاد دې تل تازه وي. دوستانو، باچا خان داسې یو څوک دی د ده په هکله که موږ بسته 2-3 غنټې ویډیو جوړه کړو هم به کمه وي، خو دا یو مختصره غوندې پیژندګلوي وه. او دوستانو، بخښنه اول ډیره غواړم چې زه تاسو ته باچا خان در پیژنم، ځکه باچا خان خو یو لمر و. د لمر تعارف هیڅوک نه کوي چې لمر داسې رڼا کوي او داسې ښایسته دی. ځکه لمر پښتانه متل کوي وایي په 2 ګوتو نه فوټیږي. لمر ټوله نړۍ ویني چې تک سپین دی او هر لور ته رڼا خپره کړې ده، که
هر څوک دی، که ظالم دی که کافر دی که مسلمان دی، ټولو ته یو شان رڼا ورکوي. همدا مثال د باچا خان بابا و چې هغه علم خپراوه، د هر چا لپاره علم خپراوه. هغه د علم لپاره ډیر کار کړی دی. نو دوستانو ویډیو نه اوږدومه، بس هم خپلې خبرې را لنډومه. دا و د ستر باچا خان فخر افغان بابا په اړه یو مختصره غوندې ویډیو. دوستانو که ستاسو زما دا ویډیو خوښه سوي وي نو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل یا د ګنټۍ ایکن هم ووهئ، دا د زنګ نشان ووهئ، ځکه چې بل وخت موږ ویډیو کوو نو تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي. دوستانو که تاسو ما سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن ووهئ، تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي. هر وخت چې زه نورې داسې معلوماتي ویډیوګانې جوړوم تر تاسو به دررسیږي. راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان.